د ګران وطن د پښتون قام د درنو ټبرو درنو مشرانو درنو زلمیانو او کشرانو تاسو ټولو ته زه د پښتون سوشل ډیموکراټک پارټۍ د انګلستان د برخې طرف نه په خیرالي وایم. تاسو د خدای پاک په خیر موږ راولي او دلته د خدای خوشحاله وساتي. عزیزانو، څنګه چې موږ پښتانه یو جرګه یو غونډه یا هر یو پروګرام چې شروع کوو نو موږ د هغې غونډې د هغې جرګې دپاره یو مشر ټاکو. زه ستاسو ټولو په اجازت باندې د دې غونډې مشري نعمت خان کاکا له ورکوم. تاسو ته منظوري امید داسې امید لرم. پښتانه اوسه. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا چې څنګه موږ خپله غونډه یا جرګه شروع کوو نو هغه موږ مسلمانان او بیا خاص کر پښتانه د خپل مقدس دین د خپل مقدس کتاب د تلاوت نه شروع کوو. نو زه د تلاوت قرآن پاک دپاره دلته کې زموږ سره موجود سید عطاءالرحمن باچا صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او ستاسو مخکې د مقدس کتاب تلاوت وړاندې کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. شروع د الله تعالی د پاک د نومه چې هغه الله رحمان او رحیم یعنی بخښونکی او مهربان دی. الله تبارک وتعالی په دې آیت کې ارشاد فرمایي چې کوم خلق دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او هغه خپل ټول ژوندۍ د دې کلمې د لاندې تیر کړه، الله ورته استقامت نصیب کړو. نو الله فرمایي چې کله ما ته راشي نو زه به په هغې باندې د رحمت فرشتې ولیږم او هغې به ورته دا وینا کړي چې تاسو زمونږ په دنیا کې دوستان وئ، موږ ستاسو دوستان یو او اوس په آخرت کې موږ ستاسو دوستان یو. تاسو باندې به هېڅ غم نه په تاسو باندې به هېڅ فکر نه، تاسو غم هم مه کوئ او تاسو فکر هم مه کوئ. ما چې تاسو سره کومې وعدې کړي دي زه الله یم ستاسو رب یم او زه به دا وعدې د جنت انشاءالله تاسو ته پوره کوم. دعا ده چې الله تعالی موږ ته
सही इस्तिकामत पर करीमे वाली नसीब की। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।